د پاکستاني صدر اعظم خبرو ته د طالبانو او جنرال مبین غبرګون وایي هغوی چې خپل حیثیت نه لري رسمیت پیژندل مهمه نه ده. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. وروسته له هغې چې د پاکستان موقت لومړي وزیر انورالحق کاکړ په یو مرکه کې وویل چې د طالبانو حکومت یو قانوني او ځواکمن حکومت نه دی، واحده رهبري نه لري، همدارنګه د دوی د مشرانو ترمنځ اختلافات شته او ګډ حکومت یې نه ده جوړ کړی، نو ځکه یې په رسمیت نه پیژني. دا هغه خبرې دي چې د طالبانو ویان او نورو طالب فعالانو د سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي چې یو شمېر یې دلته تاسو سره شریکوو. د طالبانو عمومي ویان سبیح الله مجاهد د پاکستان لومړي وزیر ته په ځواب کې ویلي خپله ژبه له ډیپلوماټیکو اصولو سره سمه وخوځوه، نورو ته له ګوته نیولو وړاندې په خپل هیواد کې امنیت ټینګ کړئ، خپل مخالفین په خپله مهار کړئ. مجاهد ویلي هغه هیوادونه چې خپله کوم نړیوال حیثیت نه لري نو د هغوی لخوا د اسلامي امارت رسمیت پیژندل هم کوم درد نشي دوا کولی. جنرال مبین لیکلي پاکستان ته دوست ویل ځان او قوم ته خطا ایستل دي. ګوري چې دغه حالت هیر نه کړئ. د افغان مهاجرینو د بیرته ستنېدو لپاره مکمل کار پکار دی چې ټول هیوادوال بیرته راستانه کړو، بیا نو پاکستان په چکچکو هم نیولی شو. سید جمال آغا لیکلي د پاکستاني اسټبلیشمنټ د رپورټ ته د وویل شي افغانستان په سیمه او جغرافیه کې د قرنونو قدیم او زرین تاریخ لري، حاکم نظام په ولس کې پراخ نفوذ لري او په زیاته کچه محبوبیت لري. دا چې د اسلامي امارت د رسمیت په باب ستاسو سرور د امریکا څخه کنکشن اخلي نو موږ ته هم چندانې ارزښت نه لري. یو شمېر افغانانو بیا ویلي تر څو چې طالب مشران خپل کورنۍ او سوداګرۍ له پاکستانه خپل هیواد ته رانه وړي نو تل به پر دوی د پاکستان فشار شتون ولري. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.